محمد بن قاسم نمه برخه د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په تیره برخه کې مو اورېدلې وه چې بله ورځ د دې کښتۍ د سیند د دریاب څنډو ته ورسېده او ګنګو خپل پخواني انډیوالان ولیدل چې کبان یې نیول. اوس به راسو چې مخکې څه وسول. بندي بله ورځ د وړوکې کوټې دروازه خلاصه شوه او پیرهدار جیرام ته لاس په نامه ودرېد. تعظیم یې وکړ او وویل تاسو سردار پرتاب رای بللی یاست. جیرام د پیرهدار د وضع په بدلولو حیران شو. چوپ ورسره روان شو. پرتاب رای په خپل دربار ابنوسي کرسۍ ناست و. د هغه په مخ کې په یوه نقرهیي پتنس کې د سراندیب د راجا هغه سوغاتونه پراته وو چې یو ماښام دوی د عرب له کښتۍ نه لوټ کړي وو. د هغه چې په جیرام سترګې ولګېدې جواهر ته یې اشاره وکړه او ویل جیرامه ټولواک به د سراندیب په سوغاتو د کاتیاوار له تحفو نه زیات خوښ شي. د دوی یو غمی ځانګړی ستا د صندوق نه زیات قیمتي دی. جیرام په غوسه ورته وکتل او خپله شونډه یې تر غاښو لاندې کړه. پرتاب رای وویل دا ستا رنګ زیړ او سترګې سرې ولیدې داسې ښکاري چې تا کرۍ شپه سترګه نه دي پټې کړي. په کوټه کې به ګرمي ډېره وه. له بندر نه چې بیرته راغلو زما په یاد رانغلې که نه نو دومره ځنډ ستا هلته پاتې کېدل لازم نه و. ما د باچا خدمت ته استازي استولی. په څو شپو کې به د بندیانو په باب د هغه حکم هم راورسېږي. جیرام نو تا هغه بندیان کړي؟ پرتاب هو دا خو ما پرون هم درته ویلي وه چې د راجا حکم همدغسې دی. جیرام تا هغوی په جنګ ونیول که نه د میلمستیا په نامه؟ پرتاب ته تر اوسه هلک یې په جګړه کې هر څه روا دي. جیرام زما خور چیرې ده؟ پرتاب څوک؟ جیرام زما خور. پرتاب رای هغه چیرته وه؟ جیرام ځان ناګاره مه اچوه. د یوه راجپوت نوابزاده عزت ته لاس ورزغول دومره اسانه لکه ته چې یې ګمان کوې. زه پخوا ستا د راجا ملازم وم خو اوس د کاتیاوار د راجا د سفیر په حیث دلته راغلی یم. که زما خور ته نیغ وکتل نو واوره چې د کاتیاوار نه تر راجپوته پورې به دا غرونه د اور غرونه دروم او شهنشاه به د خپلو زرګونو پوځیانو د وژلو پر ځای د دبیل یو مغرور حکیم موږ ته وسپاري. پاتې شول عرب هغوی میلمانه وو او زه افسوس کوم چې هغوی زما په خاطر په دې مصیبت واوښتل. امکان لري د دوی په باب زما فریاد په هندوستان کې څوک وانه وري خو د هغوی لاسونه ډیر اوږده دي او ښایي ستا مرۍ ته در ورسیږي. پرتاب رای ته معلومه وه چې کله کله د راجا د غلطو فرمانونو د واک د نورو منصبدارانو نه وځي. هغه د خطر په وخت کې خپله ګناه د نورو پر اوږو ورغورځوي. د راجا په څیر د عربو په اړه د ده څه اندېښنه نه وه خو د کاتیاوار د سفیر د خور مسؤلیت یې نشو زغملی. هغه وویل جیرامه ستا د خور معلومات له ما سره نشته. جیرام ته درواغ وایې. ما هغه په کښتۍ کې د عربو له ښځو سره پرېښې. پرتاب رای د کښتۍ ښځې ټولې زموږ په بندیخانه کې دي. که ستا خور په هغوی کې وي زه اوس له تا سره یو ځای ځم له هغې نه معافي غواړم. راځه. د خور لیدو او له ټولو جذبه پر جیرام غلبه ومونده او پرتاب رای سره روان شو. په لاره کې یې ترې وپوښتل له عربو ماڼوګانو سره مو څه چلند وکړ؟ پرتاب رای هغوی ټول تر وروستیو شیبو وجنګېدل. له ماشومانو او ښځو پرته موږ یوازې 15 تنه ژوندي ونیولی شوی. په دوهمه کښتۍ کې د سراندیب ماڼوګانو معمولي ټینګار وکړ او زر یې بیا وسلې وغورځولې. جیرام نو ستا مطلب دا دی چې تاسو په یوه وخت کې د عربو او سراندیب په مقابل کې د جګړې اعلان وکړ؟ پرتاب ما یوازې د راجا په فرمان عمل وکړ او بس. او تر هغه پورې چې زه په دې منصب کې یم داسې احکام به عملي کوم. زما د لیک په ځواب کې راجا ته ور وغوښتې او تا د بندیانو د خلاصون فرمان ترې واخیست نو زه به خوښ شم او هسې به له مسؤلیته خلاص شم. له بنګلې نه دواړه ووتل او څو ګامه لرې د بندیخانې انګړ ته ورننوتل. د پرتاب رای په اشاره پیرهدارانو د عرب د کوټې دروازه خلاصه کړه. ښځو خپل مخونه پټ کړي وو. عربي ماڼوګانو د جیرام په لیدو مخونه بل لوري ته واړول. زبیر په یوه ګوښه کې دیوال ته تکیه وهلې وه. هغه هم په کرکه او نفرت جیرام ته وکتل او بیا د خپلو ملګرو په څیر مخ ترې واړوه. جیرام پرتاب رای ته مخ ور واړوه. ویل زما خور دلته نشته. هغه چیرته ده؟ پرتاب رای یو پیرهدار ته غږ وکړ او ویې غوښت پوښتنه یې ترې وکړه آیا ټولې ښځې په همدې کوټه کې دي او که د سراندیب د ماڼوګانو په کوټه کې هم شته؟ پیرهدار نه صاحب ټولې ښځې همدلته دي. جیرام وارخطا شو. په ګوډ ماته عربي زبیر ته وویل زبیره ما ته په داسې نظر مه ګوره زه بې ګناه یم. تا ته معلومه ده چې زما خور چیرته ده؟ د زبیر له خولې ناڅاپه د زمري غرهار ورته غږ اوچت شو. ته زما له تصور نه زیات ذلیل وختې. ته په دروغو حقیقت نشې پټولی خو په یاد لره که د ناهید یو ویښته ضایع شو نو د ځمکې پر سر به داسې ګوښه پیدا نه کړی شي چې زموږ له بدل نه پناه درکړي. د ناهید د تښتولو لپاره د خپله خور په کښتۍ کې پرېښوده. ستا تدبیر کامیاب و. تا خپل دغه ملګري د کوربه په نامه موږ ته راواستوه او بله لاره دې په کښتۍ حمله وکړه. ناهید او خپله خور دې بوتلل
خو که په جنګ کې دا ستاسو لاره وي نو پوه شه چې ستاسو د راجا ورځ ګرځېدلې ده. پرتاب رای ناڅاپه د سپاهي د لاسه مترکه راواخیست او زبیر یې په مخ وواهه. هغه د دوهم ځل لپاره مترکه اوچته کړه. جیرام ور وړاندې شو او لاس یې ونیو. پرتاب رای د لاس د خلاصولو هڅه وکړه. وویل ته د راجا سپکاوی زغملی شې خو زه یې نشم زغملی. جیرام وویل زه د وروستي ځل لپاره درنه پوښتم چې زما خور او هغه عرب نجلۍ دې چیرته پټ کړي دي. دې پوښتنې د پرتاب رای غصه سړه کړه او له لږ سوچ وروسته یې وویل آیا دا امکان نه لري چې زموږ د حملې نه وړاندې هغوی د کسات په جذبه وژلي او له کښتۍ نه یې غورځولي وي؟ جیرام وویل دغه خلک په دښمنۍ کې له شرافت نه قدم وړاندې نږدې. زما له خور سره یو ځای د عربي نجلۍ ورکېدل د دې معنا لري چې په دغه دسیسه کې ستا غوندې د پس سړي لاس دی. زبیر بیا جیرام ته وویل په دې خبرو ما نشه تېرېستلی. ناهید، خالد او ستا خور په یوه وخت کې له کښتۍ نه بېدرکه شوي دي او هغوی اوس ستا په بندیخانه کې دي. زما له تا نه د څه نیکۍ تمه نشته خو دومره غواړو چې موږ د راجا په مخ کې حاضر کړئ او تر څو چې زموږ پرېکړه نه وي شوې ناهید او خالد له موږ سره یو ځای پرېږدئ. پرتاب رای ټکان وخوړ. وویل زه اوس وپوهېدم جیرامه که له کښتۍ نه د ښځو نه علاوه څوک نارینه هم ورک دی نو معامله صافه ده. د تېرې شپې یو سرکاري کښتۍ هم ورکه شوې ده خو هغوی ډېر لرې نشي تښتېدلی. ته راځه. پرتاب رای او جیرام له بندیخانې نه ووتل. په اسونو سپاره شول او په ځغاسته بندر ته ورسېدل. هلته پیرهدارانو ماښام د یوې کښتۍ د ورکېدو خبره تایید کړه او د مایا په باب د جیرام اندېښنه زیاته شوه. پرتاب رای څو کښتۍ یوې او بلې خواته د لټون لپاره واستولې او جیرام ته یې ډاډ ورکړ چې هغوی ډېر لرې نشي تلای. جیرام بیا له پرتاب سره بیرته ښار ته راغی. تر غرمې چې د مایا د موندلو خبر وانه ورید نو بېتابه سو او بندر ته د تګ اراده وکړه خو د پرتاب رای استازي راغی او هغه وویل محل ته یې وروغوښت. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د پرتاب رای د ماڼۍ په بڼ کې زبیر او علي د ناریالو په ونو پورې تړلي وو. پرتاب رای د هغه څو سپاهیان او 2 تنه جلادان ورته درولي وو. د علي او زبیر سرونه کښته وو. په لوس بدن یې د مترکو تغمې وې او داسې ښکارېدل چې هغوی یې ډېر زیات وهلي وو. یوه سپاهي د جیرام د راتګ خبر ورکړ او پرتاب رای جلادانو ته د مترکو د وهلو اشاره وکړه. زبیر د یوه غره په څېر ولاړ و خو د علي حوصلې ځواب ورکړی و او د مترکو له هر ګزار سره تر خوله چیغه وتله. جیرام چې د باغ په درشل کې پښه کښېښوده د علي چیغې یې واورېدې. ورمنډه یې کړه او یو په بل پسې دواړه جلادان لرې ډیکه کړل. پرتاب رای ته یې وکتل. وویل دا ظلم دی، ګناه ده. تا له ما سره واده کړې وه چې د دوی فیصله به راجا کوي. پرتاب رای علي ته اشاره وکړه. وویل دغه هلک سپاهیانو په ښار کې موندلی. معلومیږي چې ستا د خور معلومات ورسره شته ځکه هم له هغه کښتۍ نه ورک شوی و. د ده نور ملګري هم د ښار په شاوخوا کې چېرته غلي شوي دي. جیرام ور وړاندې شو. له علي نه یې پوښتنه وکړه ته چیرته وې؟ زما خور چیرته ده؟ علي په عجز سر اوچت کړ. هغه ته یې وکتل او بیا یې سر ځوړند شو. جیرام ورته وویل که تا ته د مایا د یوې څه درک معلوم وي ما ته ووایه زه ستا د خوشي کولو هڅه کوم. علي بیا سر اوچت کړ او وویل ما ته معلومات نشته، زه رښتیا وایم، زه نه یم خبر. زه له کښتۍ نه د کوزېدو په وخت کې په هغوی پسې وګرځېدم خو مې نه لیدل. خدای جل جلاله خبر دی چې هغوی څه شول. جیرام وپوښتل ښار ته څه ډول راغلې؟ زه له کښتۍ نه راکوز شوم او د سمندر په څنډه کې په یوه کښتۍ کې پټ شوم. نن ښار ته راغلم، سپاهیانو ونیولم او دلته یې راوستم. تاسو ټول ظالمان یې، ما ستاسو سره څه قصور نه دی کړی. جیرام زبیر ته وکتل خو د حیرانۍ، غصې، پښیمانۍ او افسوس ګډو احساساتو پرې یرغل راوړ او هغه ته یې هېڅ ونه شوی ویلی. د هغه سترګې څو ځلې اوچتې شوې خو بیرته به کښتې شوې. شونډې یې ورپېدې او بیا سره ونښتې. بیا یې پرتاب رای ته وکتل او وویل دوی پرېږده، زما پر دوی هېڅ شک نشته. پرتاب رای وویل زه دوی چیرته پرېښودلی شم؟ که ستا خور په کښتۍ کې وه نو ضرور به دوی ته معلومه وي چې څه شوه. ته تر اوسه ما مجرم بولې او زه د دې په اعتراف ځان له دې جرم نه خلاصوم. اوس به یا دوی په دې اعتراف کوي چې ستا خور یې د حملې په وخت کې وژلې او مړی یې سمندر ته غورځولی، او یا به ته اعتراف کوي چې خور دې نه وه، هسې دې زما د ویرولو لپاره یوه پلمه پیدا کړې وه. پرتاب رای بیا جلادانو ته حکم وکړ او هغوی په زبیر او علي د مترکو ګزارونه پیل کړ. جیرام چیغې کړې ودرېږئ ودرېږئ، دا بې ګناه دي، دا ظلم دی، هغوی پرېږدئ. خو دا ټولې چیغې بې اثره وې. جیرام ور وړاندې شو، یو جلاد یې په خوله په سوک وواهه خو د پرتاب رای په اشاره څو سپاهیانو راونیو او شاته یې کش کړ. جیرام د سپاهیانو نه د ځان خلاصولو هڅه وکړه. علي اوس د چیغو پر ځای نیم بېهوشه او ورو ورو یې زګیروي کول.
زبیر د هرې مترکې له وار یو ځل جیرام ته کتل او بیا یې سترګې پټې کړې. بالاخره د علي د زګیرویو غږ چوپ شو او د سترګو غړولو او سر اوچتولو توان د زبیر هم تمام شو. پرتاب را یوه سپاهي ته وویل چې سره شوې اوسپنه راوړي. جیرام بیا چیغه کړه پرتاب ته ظالم یې، پست یې، ما ته چې کومه سزا راکوې رایه کړه، خو هغوی ته څه مه وایه. پرتاب راغی، وغرید او ویل ما ته ستا د ښکنځلو پروا نشته، ستا فیصله ما راجا ته پرېږې، خو اوس د دوی ژوند زما په لاس کې دی. زه به د دوی سترګې باسم، د دوی غوښې به وشکوم. دا ممکنه نه ده چې دوی ژوندي وي او ته راجا ته ولاړ شې او د خپلې خور د ورکېدو پړه زما په اوږو راواچوې. که ستا خور له کښتۍ نه ورکه شوې ده نو زه به یې خامخا درک لګوم د دوی لپاره که ماته د هغو ټولو ښځو او ماشومانو سره د دغسې چلن ضرورت شي دریغ یې نه کوم. سپاهي د سرې اوسپنې سیخ پرتاب ته ورکړ او هغه د زبیر په لوري ورنږدې سو. جیرام په زوره وویل نه ودرېږه، زما خور په کښتۍ کې نه وه، زه یوازې راغلی وم، ما یوازې د دوی ژوند بچ کول غوښتل. پرتاب رای ځواب ورکړ زه په څه ډول ډاډه شم چې ته د راجا په مخ کې زما پر خلاف بیا دا دعوه ونه کړې او هغه زما پر خلاف ونه لمسوې. جیرام زه وعده کوم پرتابه د یوه راجپوت نوابزاده وعده په ما اعتبار وکړه. پرتاب ته به دا شاهدي هم وایې چې له کښتۍ نه هیڅ یوه ښځه نه ده ورکه شوې. جیرام که ته دوی خوشې کړې نو زه دې وعدې ته هم تیار یم. پرتاب د دوی پرېښودل او نه پرېښودل د راجا کار دی، زه یوازې دا وعده در کوم چې نور به دوی ته څه زحمت نه ورکوم. ته به د راجا د وړاندې دا اقرار هم کوې چې د دوی د پرېښودلو هڅه دې کوله او ما ته دې په کښتۍ کې د خور د موجودیت پلمه وکړه. جیرام په ماته خوړلې لهجه وویل زه دا وعده هم کوم. پرتاب د اوسپنې سیخ لرې وغورځاوه او ویل زه دې هسې پریشانه کړم. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو زبیر چې په خود شو سترګې یې وغړولې، علي ته نږدې په بندیخانه کې پروت و. جیرام په یخو اوبو یوه لوټه لمدوه او د ده زخمونه یې ټکورول. یوې ښځې د علي را په خود کولو هڅه کوله. زبیر چې په صد شو کښېناست. جیرام د اوبو جام ډک کړ، د هغه په شونډه یې ورکښېښل. زبیر په زړه کې یو ځل بیا د کرکې او نفرت جذبات راویښ شول، خو د جیرام په سترګو کې چې اوښکې ولیدې څو غړپه اوبه یې وچښلې. جیرام هغه ته وکتل، یوازې یې دومره وویل زبیره ډېر افسوس دی، او بیا له سترګو نه د اوښکو باران وڅڅېد. د زبیر په شونډو یوه غمجن تبسم خور شو. وویل جیرامه ته ماته یوه معما شوې، تا د دبیل له حاکم سره دسیسه جوړه کړه، موږ دې په دې حالت کې ګیر کړو، بیا له جلادانو سره لاس او ګریوان شوې او اوس اوښکې تویوې. اخر د دې ټولو خبرو مطلب څه دی؟ له جیرام له شونډو د درد له تل نه غږ اوچت شو. زبیره په ما اعتبار وکړه، زه ستا دوست یم، تا زما ژوند وساته او یو راجپوت نیکي هیرونکی نه وي. د دبیل سردار له ما سره دوکه وکړه، ستاسو په کښتۍ له حملې نه وړاندې یې زه په یوه کوټه کې بندي کړم. ته په ما بدګمانه یې، ما دوکه باز ګڼې، خو زه بې ګناه یم. که خدای جل جلاله موقع راوسته زه به دا درته ثابتوم. زبیر وویل که ته په دسیسه کې شریک نه یې نو ووایه چې خالد او ناهید چیرته دي. جیرام ځواب ورکړ چې تاسو د مایا معلومات نشته، ما ته به د خالد او ناهید په باب څه معلومات وي؟ ما درته وویل چې ټوله شپه په کوټه کې بندي وم، تاسو په کښتۍ کې وئ، له بندر نه یوه کښتۍ هم ورکه شوې ده. که تاسو هغوی له جګړې نه وړاندې چیرته استولي وي د خدای لپاره ماته ووایئ. زما په دې باور دی چې هغوی به تاسو د پرتاب رای ظالم د ژغورلو په خاطر چیرته استولي وي. ما ته یوازې دومره ووایي چې مایا ژوندۍ او خوندي ده، زه به هڅه وکړم چې هیڅ تکلیف درته ونه رسیږي. ما پرتاب رای په دې باوري کړی چې زما سره مې خور په کښتۍ کې نه وه، که نه نو هغه تاسو نن ژوندی نه پرېښودی. زبیر ځواب ورکړ کاشکې ما په تا اعتبار کولی شوی. تاسو دواړو ناهید پټه کړی او مایا ورکېدل پر موږ ځکه راتپئ چې موږ راجا ته د ناهید او خالد په اړه څه ونه وایو. جیرام وویل زبیره په ما باور وکړه، ما ته په دروغو ویلو کې هیڅ ګټه نشته. که تا او ستا ملګرو ته د مایا او ناهید د ورکېدو په باب معلومات نه وي نو دا بیا د پرتاب رای شرارت دی. نن زما د وړاندې هغه تاسو ته په دې سزا درکوله چې زه بیا د ناهید او مایا نوم وانخلم، او ما دا وعده وکړه. ته پوهیږې چې یو راجپوت د خور په باره کې وعده څومره صبر او حوصله غواړي؟ زبیر ورته وویل ستا له مهربانۍ نه مننه، خو اوس پر موږ ستاسو د تورو سیوری دی. موږ ته ستاسو د رښتیا او دروغو هیڅ فرق نشته، نه په دروغو سزا درکولی شو او نه هم په رښتیا انعام. یوازې دومره پوهیږم چې موږ ستا په خاطر په دې مصیبت واوښتو، تر څو چې زه ناهید ونه وینم نه مې په تا اعتبار کیږي نه د دبیل په حکیم.
که په راتلونکي کې دا ثابته شوه چې په دې معامله کې بې ګناه یې نو زه به له تا نه بخښنه وغواړم. که د دبیل حاکم ګناهګار وي نو زموږ غږ د راجا تر غوږه ورسوه. زه په یقین درته وایم چې زما ملګرو ته د ناهید، خالد او مایا په اړه هیڅ معلومات نشته. د سرندیپ ماڼوګانو زموږ له کښتۍ نه څوک په یوه وړوکې کښتۍ کې سپاره لیدلي دي. هغه کښتۍ د جنوب لوري ته تللې. که ناهید او مایا د یوې چا تښتولي وي نو د دې معلومات له بندر نه کیدای شي چې له بندر نه کښتۍ چا بیولې ده. جیرام خپل تندی په غبرګو څپېړو وواهه او وویل: پر تا به خاینه، دوکهبازه، ظالمه، بې عزته زبیر، د خدای لپاره ما وبخښه، زه په تا شکمن وم، زه پښیمانه یم. زبیر د الفاظو پر ځای د جیرام د اوښکو زیات اغېزمن کړ. د هغه په اوږه یې لاس وکښېښود، وویل: جیرامه ولاړ شه، هغه ولټوه. پر تا برای ظالم هم دی او مکار هم. هغه ته د زړه حال مه وایه، که نه نو ته په خپله خور ونه موندلی شي او نه به د راجا تر غوږو دغه خبر ورسولی شي. جیرام اوچت شو، د بندیخانې له پنجرې نه راووت. پیرېدارانو دروازه بنده کړه. څو ګامه وړاندې ولاړ، بیرته راوګرځېد او یوه پیرېدار ته یې وویل: د سرندیپ د بندیانو د کوټې خلاصولو حکم وکړ. له هغوی نه یې څو پوښتنې وکړې او چې بیرته ترې راووت په زړه کې یو دروند بار پروت و. د سرندیپ ماڼوګانو د زبیر خبرې ټولې تصدیق کړې او هغه خفه و چې ولې یې د زبیر په خبرو شک کاوه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، دا خپرونه ما محسن احسان تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخه کې به یې واورو. در بیا د الله جل جلاله په امان.